نو دا کمال دی یاروره ته دې چکړو ته وګوره دلته زنانه د موټر سایکل نه پریوځي دلته کې چې کم دی نو بوډاګان را پریوځي ماشومان نو دا زمونږ یو درخواست دی د خپل حکومت ته زمونږ درخواست دی زمونږ د خپل علاقې د مشرانو ته یو خواست دی چې مهرباني دې وکړي او موږ ته دا لږه ټوټه کړي چې زمونږ دا کلی په سوکاله شي او زمونږ دا کلی زمونږ دا ټول بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په رب ذوالجلال چې بهونکې مهربانه دی ملګرو راغلیو بیخان کلي ته د بیخان د کلي د خوړ چې کم پل دی د دې پل د دې بیخان د خلکو ته هېڅ پیدا نشته ملګرو دا پل چې کم دی د نن نه 3 کاله مخکې ایم پی ای مجاهد خان افتتاح د دې کړې وه خو هغه بیا چې هغه افتتاح په ورځ راغلی د هغې نه پس بیا د دې پل تماشې هم نه راغلی چې دا پل څنګه دی او څنګه نه دی ملګرو د دغې پل نه راوالې تر هغه سره پورې د دې د روډ افتتاح شوی وه نو صرف پل یې جوړ کړو چې د دې پل اوس هېڅ پیدا نشته مخکې به پې هم دغه سایکل میکل تو چې باران وشي بیا پې هغه سایکل هم نشي تللی د ما دا کیمرامین صاحب به تاسو ته دا خټې راواړي تاسو دا وګورئ ملګرو د دې نه عوامو ته ډېر تکلیف دی ملګرو دلته چې کم دی چاپ کې اتفاق نشته بالکل یو بل چې کم دی یو بل لخپې وخي دغه اوسې کلی دی مونږ سره خوا کې چې هلته هغوی په شریکه یو منبر ودرېږي نو بیا ول ټول په شریکه باندې ووټ ورکي دلته چې کم دی الیکشن ته بلا شي ودرېږي نو یو لخپې وخي بل لخپې وخي بل دله غوږ کې وي چې هلکه دله ووټ مه ورکوه دله غوږ کې وي چې هلکه دله ووټ مه ورکوه نو زمونږ نه هغه مشري چې کم دی هغه اوسې کلي ته لاړه شي د اوسې د خلکو څه کار دی چې ستا تپوس له راځي ستا پوښتنه له راځي نو زما چې څومره مشران دي زه د هغوی ته به طور دا ریکویسټ کوم چې په دې لار زر تر زره کار شروع کړي د دې نه د غریب ولس ته ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې هغوی دا چغې وایي چې باران وشي بیا په دې باندې د تلو شان نه دا بلا زمینداران دي ګیر چاپېره ورسره پټي دي هغوی به بیا پټي ته څنګه راځي د هغوی خو دغه فصلونه یي دغې ته یې سترګې نور یې څه کار روزګار نه یا دغه چې کم دی د ټول کال سرمایه یي چې هغه ته داسې پاتې شي ملګرو نو تاسو خپله سوچ وکئ چې هغوی به خوري سو نن سبا خو تاسو ته د هر څه پته ده مهنګایي د ډېره زیاته هر شی د اور په بیه دی نو زما مشرانو ته دا ریکویسټ دی چې تاسو راشئ د دې لار سروې وکړئ او په دې باندې زر تر زره کار شروع کړئ بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد زما مشرانو کشرانو رونو زمونږ د دې لارې په بابت کې دا خبره کوو چې په دې موټر سایکل ځي راځي او دا بوختي تاسو لیدې شئ او دا پل جوړ شوی دی د دې دپاره بیا څه جاړو تپوس ونه کړو ډېره مهرباني به چې د دې تر لار ګودره کې خیر خاکرې پکې را واچي یا یې پکې کاڼ ماړ واچي خو چې دا موټر سایکل خو پې تېر راتلی شي که نه صحیح ده مهرباني ډېره سلام علیکم وعلیکم سلام یاره جي زه خو به راته دا ووایم چې د دې پل موږ ته هېڅ پیدا نشته ځکه چې 3 کاله مخکې وه پم سایکل ته اوس پم سایکل ځکه چې پل خو ښکلی دی خو دې خوا چې ورته لاره خرابه ده او سایکل کدرې پې نشي تللی نو لکه د دې پل موږ ته څه پیدا بالکل زه رالم ما پل وکتو پل خو ماشاءالله ډېر ښکلی جوړ کړی دی خو چې دې خوا زه دا ال وینم نو دا تاسو لیدی شئ چې د دې پل هېڅ پیدا نشته مینهوالو ځکه چې تر کومې پې چې زما سوچ کار کوي نو د دې پل پیدا نشته دا تاسو لیدی شئ دا د دا ملګري م دا د دې کلي مشرانو له پکار دي چې ټول راټول شي او دې دپاره څه وکړي زمونږ یو تره را روان دی د نه د پل باره کې تپوس کوو السلام علیکم بخیر علی جی بخیر علی قدرمن شه یاره څنګه یې خیر څه کوئ یاره څه پروګرام دی تره د پل باره کې مونږ ته څه ووایه چې د پل نه تاسو ته څه پیدا شته او که نشته دا خټې مونږ وینو چې په دې خو عوام ته ډېر غټ چې داسې چل دی چې د دې پولو خو پیدې ډېرې دي زرشاد بابو د خدای پاک وبخي خو یو ډېر قدرمن سړی و او زمونږ ډېر ښکلی مشر و او الله پاک دې هر یو وړوکی په جنت کې بس مونږ به ورته دا دعا کوو ډېره غټه قرباني ورکړې ده خو مونږ د دې خپلې علاقې او خاص کر زمونږ د دې څونه مشران چې زمونږ د دې علاقې دي نو مونږ ته یقینا لکه ډېر زیات چې کم دی نو خفه یو خفه دې په دې چې زمونږ نه پی ټي آی لکه دا حکومت هم تیر شو دغه د خلکو له کوڅې او لارې او یو څه بل څه دا دي کوي دا د پارټونو کې هم دغه دی یو ډېر ښکلی ماحول جوړ کړی دی خو یقینا که دغه رټونو لاره ښکلې شي نو په هغې څه دا یو عوامي کار دی او دا عوامي کار کول غواړي په دې باندې هر ځای نه تګ راتګ دی د دې ځای باندې لکه هر یو سړی راځي
په دې باندې زمونږ چې کم دی که فرض کو مریض شي راته یا زمونږ د کورونو څوک آبادي کوي نو هغه هم پې تکلیف دی لکه دې پوره علاقې ته تکلیف دا دی چې دې سره مونږ سره بارو دی لینډی ده محمد کوټي دي او دې پله مونږ سره چې کوم دی شاباسګړه ده نو زمونږ د کلي لار چې کوم دا ډېره زیاته تنګه ده په هغې باندې چې یو موټر یا یو رکشه هم برخ شي نو هغې باندې چې کوم دی زمونږ مثال په طور هېڅ قسم لا لکه څه فایده نشته نقصانات دي هلته کې لکه مریض یې مونږ سره او هغوی نو که دا لاره مونږ ته سمه شوله او زمونږ د مشرانو لوکوټې حرکت وکړو او دا لاره یې مونږ ته ټیک کړه پوره علاقې ته به پې ډېر زیات چې کوم دی سهولت شي او زمونږ په عموما دلته مقبرې دي د دې کلي مقبرې دي دغه دلته خلک چې کوم دی مړي راوړي نو دا کمال دی یار وره ته دې چکړو ته وګوره دلته زنانه د موټر سایکل نه پرېوځي دلته کې چې کوم دی نو بوډاګان را پرېوځي ماشومان نو دا زمونږ یو درخواست دی د خپل حکومت ته زمونږ درخواست دی زمونږ د دې خپل علاقې د مشرانو ته یو خواست دی چې مهرباني دې وکړي او مونږ ته دا لږه ټوټه کړي چې زمونږ دا کلی پې سوکاله شي او زمونږ دا کلی زمونږ دا ټول کلی مالت پې ښه شي او بس زه مشکور یم ستاسو چې تاسو مال هم پکې دا موقع راکړه خو زه دا وایم چې زمونږ د دې علاقې یو ډېر ښه کار پې وشي او دغه وشي نو دا به زما د مشرانو ته دا خواست چې مونږ را وکړي ډېره مننه جي ډېره مننه ملګرو دا تاسو ولیدل چې دې نه د عوام ته ډېر غټ تکلیف دی دا مشرانو هم تاسو واورېدل چې هغوی څه وویه نو زه خپلو امیګانو امپیګان چې کوم زمونږ مشران دي هغوی ته به تورې ریکویسټ کوم چې تاسو راشئ د دې لار سروې وکړئ او په دې باندې زر تر زره کار شروع کړئ نو او دا ویډیو دومره شیر کې چې هغه ټولو امپیګانو امینګانو ته ورسي او چې هغوی راشي په دې لار سروې وکړي او په دې کار زر تر زره کار شروع کړي نو بس مینوالو مالا او زما کیمرمین طاهر فرمان صاحب له راکړئ اجازت د لوی الله په امان